قاري عبدالله حمیدي د لغمان د پوهنې د نوي رئیس په توګه نن رسماً دنده پیل کړه. په همدغې موخه په جوړه شوې غونډه کې د لغمان ولایت پر مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار سربیره، د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي معین پوهندوی راحیل محمد فرمولي، د پوهنې د نشراتو لوی رئیس عبدالکبیر حکمل، د پوهنې وزارت ارشد مشاور صدیقي، د ټکنالوژي رئیس جنایت، د لغمان د ولایتي شورا مرستیال او غړو، د ولایتي ادارې مسؤلینو، د لغمان ولایت په کچه د مکاتبو مدیرانو، استادانو، علمي شخصیتونو او قومي مخورو ګډون درلود. د قرآن کریم تر تلاوت وروسته د پوهنې پخواني رئیس محمد حضرت مجددي پرانستونکې وینا وکړه. میلمنو ته یې د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ د لغمان ولایت د پوهنې د روان بهیر په اړه هر اړخیز څرګندونې وکړي. راغلو چارواکو ته یې ډاډ وښود چې په لغمان ولایت کې هیڅ یو تړلی ښوونځی نه لرو. همداراز یې غوښتنه وکړه ترڅو د لغمان د پوهنې ریاست سره نورې مرستې هم ترسره شي. د لغمان ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د خپلو خبرو پر مهال د پخواني رئیس محمد حضرت مجددي له هلو ځلو مننه وکړه. نوموړي وویل تغییر او تبدیل د حکومت په چارو کې یو اصل او لازمي خبره یاده کړه او ترڅنګ یې وویل د ویاړ ځای هغه دی چې یو څوک د خپل ماموریت پر مهال د راتلونکي لپاره داسې یو نیک نوم پرېږدي چې دی نه وي ولې خلک یې ښه یاد کړي. مخکینی رئیس صاحب مجددي صاحب دی چې دلته په سختو شرایطو او ظروفو کې کوم 4 کاله کار دلته کړی دی، منډې او هلې ځلې یې کړي دي، وختاً په وختاً یې رابطه د ولایت د مقام سره ساتلې ده او د وزارت د مقام سره یې ساتلې ده او په دې برخه کې د ده دغه نیک خدمات او هلې ځلې قابل د تقدیر دي او ستاینې یې موږ کوو. دغه راز ښاغلي مظلومیار د پوهنې نوي ټاکل شوي رئیس ته د مبارکۍ ترڅنګ سپارښتنه وکړه چې د پوهنې په ډګر کې د بنسټیزو اصلاحاتو او سمون راوستو لپاره ګړندي ګامونه واخلي. همدارنګه یې ویل تعلیمي مرکزونه د یو ټولنې د بنسټونو د پیاوړتیا اساس ګڼل کیږي، نو باید چې د دغو مرکزونو اساس کنټرول او نظارت او دغه راز کیفیت ته خاصه توجه وشي. مرستیال والي همدارنګه د پوهنې وزارت څخه راغلي پلاوي ته د یو شمېر ښوونځیو د تعمیرونو او احاطې د نشتون او د تشکیل د کموالي په اړه وړاندیزونه وکړل. ویل په دې برخه کې دې پوره پاملرنه وکړي ترڅو یادې ستونزې ژر حل او زده کوونکي په ښه چاپیریال کې زده کړې ترسره کړي. په دغه مراسمو کې د پوهنې وزارت تخنیکي او مسلکي معین پوهندوی راحیل محمد فرمولي په خپلو خبرو کې ویل چې یوازې پوهنه ده چې د افغانستان ستونزې له منځه یوسي. حکومت وحدت ملی جلال پاک رئیس جمهور جلال پاک رئیس اجرایی وزارت معارف افغانستان جدا متحد است که اصلاحات بنیادی را در معارف افغانستان یگانه وسیله که ما می‌تونیم در مقابل جنگ، در مقابل جهل، در مقابل نادانی، در مقابل بدبختی در افغانستان استفاده شیم مبارزه بکنیم فقط و فقط معارف است. تقویت معارف، تقویت نظام معارف، تقویت ارزش خدمات از آدرس وزارت معارف افغانستان میتواند درهای امیدوار کننده را برای آینده افغانستان، برای آینده شهروندان افغانستان باز بکنند. اگر ما می‌فهمیم که فرزندان ما در فرداها و زندگی خوب و با عزت دستیاب شوند، باید معارف افغانستان تقویه شود و برنامه وزارت معارف افغانستان سرش تمرکز صورت بگیرد تا شاهد آینده بهتر و خوبتر باشیم. نوموړي زیاته کړه موږ به د لغمان ولایت د وړاندیزونو په نظر کې نیولو سره هڅه کوو ترڅو په لغمان ولایت کې د پوهنې برخې ته زیاته پاملرنه وکړو. ښاغلي فرمولي په نوي رئیس غږ وکړ چې د دندې د اجرا په وخت کې له ولایت مقام دیني علما او مشرانو سره په مشوره کار ته دوام ورکړي. ورپسې د ولایتي شورا منشي حاجي محمد ظاهر حسین خیل سربیره یو شمېر نورو ویناوالو د پوهنې او د علم په ارزښت خبرې وکړې. نوموړو یو شمېر غوښتنې او وړاندیزونه له مرکز څخه راغلي هیات څخه وکړي. دوی ویل په لغمان کې باید د پوهنې کیفیت ته ډیره پاملرنه وشي، د ښوونکو لپاره د نمرو د ویش د شته ستونزو په برخه کې کار وکړي، د ښوونکو او درسي کتابونو د نشتوالي برخې ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو د لغمان د پوهنې بهیر نور هم پیاوړی شي. د پوهنې ریاست لپاره نوي ټاکل شوي رئیس قاري عبدالله حمیدي د پوهنې وزارت او نورو چارواکو څخه مننه او قدردانۍ وکړ. ویل چې دغه ستر امانت او مسؤلیت په سپارلو کې په ده اعتماد او باور وکړ. نوموړی ژمن شو چې تر پخوا به لا زیات د دغه باور د ساتلو او د ولسونو د هوساینې په خاطر خپلې چارې ګړندۍ کړي او په دغه لار کې به هیڅ راز ستړیا حس نه کړي. ډېرو عزتمندو مشرانو او د پوهنې د انګړ همکارانو د غونډې په بهیر کې وینا کوونکو په خپلو عالمانه څرګندونو کې
د پوهنې اهمیت په اړه د یو ټولنې عروج او پرمختګ د هغې د کیفیت پورې تړلی رڼا واچوله او زموږ راتلونکي استقامتونه یې په ګوته کړل. موږ هغې ته متحد یو او په پلي کولو کې به انشاءالله له هېڅ ډول هڅې او هان څخه دریغ ونه کړو. عزتمندو، زه تقریر کول نه غواړم، صرف به دومره ووایم څرنګه چې مو هېواد 4 لسیزې جنګ ځپلی او ښوونې روزنې بنسټ او بهیر خورا زیانمن شوی د دولت د پالیسۍ په نتیجه کې د تېرو 14 کالو را په دې خوا د جوړښت او سمون هڅې جریان لري. د اوسني او راتلونکي شرایطو ته په کتنه په خپله برخه کې د ښوونې او روزنې بهیر د پراختیا او پیاوړتیا په هکله د لغمان د ولس بچیو ته د خپل ټول وس او توان برابر د پوهنې وزارت محترم مقام بنسټیزو اصولو په نظر کې نیولو او د ولایت مقام تر مشرۍ لاندې ژمنه کوم چې له ولسونو سره د مشورې اصل او همغږۍ ته په کتلو شفافه او عادلانه توګه موخو ته د رسېدلو لپاره یوازینۍ لار د قانون پلي کول بولم چې د لوی څښتن تعالی په توفیق او ستاسو د همکارۍ په نتیجه کې ولس ته خدمت وکړم، خپل ایماني او وظیفي مکلفیت ترسره کړم. په دې لار کې ستاسو مشورو او همکارۍ ته اړتیا لرم ترڅو محسوسې لاسته راوړنې ولرو. د غونډې په پای کې یو شمېر په ستاینلیکونو او د اعزاز په لونګیو او نورو ډالیو وویاړل شول.